ز غلام حضرت معلم خلق تر توسل د زوات فاضله مشرک را توای کنه ویرا اعلی د مشرکینو یو کیسټ کې یو کس لګیاو زما پسې زمونږ فهم مری خلکو اوریدنه وی چې هر دکان او د هر کور نه د عظیم مشرک आवाज راخی ما طالبانو ته خندل مې زم جړا دا ویلی شهیدایم جړا دا نو جاړي فزان پوي ته اوس دا زور ور کوي چې پلار زم دی دکان کې ولې دا आवाज دی د کور کې ولې دا आवाज بو یزید عبد القاهر پنوم سوته غداوی پیدا هر کوسی او د هر کور نه دی عظیم مشرک او به رستوي وی پټول پاکستان کې زدن لوی مشرک نشته ما پدې نو چې زه معلم دا توسل به زوات فاضله نو زه خود دوی په فتوا پاکستان کې لوی مشرک ما ته تعلیم د دې امام دارمی راکړ صحیح ده زه چې معلم خلکو ته د دې شوم عظیم مشرک زما یو تپوس دا دی چې امام دارمی عظیم مشرک دی کنه چې هغه ما ته دا تعلیم راکړی او دویم تپوس مې دا دی چې امام دارمی ته او د صحابه ته په دغه مسله کې معلم بی عایشه صدیقه رضی الله عنها دا نو ما چې ته اجتهاد منې نه منې او عمل پکې مه کوه او ته دې ته شرک وایي بی عایشه صدیقه رضی الله عنها ستا په فتوا څنګه شوه ته خو دې عمل ته شرک وایي زه غلام حضرت معلم خلق تر توسل د زوات فاضله مشرک را توای کنه ویرا اعلی د مشرکینو یو کیسټ کې یو کس لګیاو زما پسې زمونږ فهم مری خلکو اوریدنه وی چې هر دکان او د هر کور نه د عظیم مشرک आवाज راخی ما طالبانو ته خندل مې زم جړا دا ویلی شهیدایم جړا دا نو جاړي فزان پوي ته اوس دا زور ور کوي چې پلار زم دی دکان کې ولې دا आवाज دی د کور کې ولې دا आवाज بو یزید عبد القاهر پنوم سوته غداوی پیدا هر کوسی او د هر کور نه دی عظیم مشرک او به رستوي وی پټول پاکستان کې زدن لوی مشرک نشته ما پدې نو چې زه معلم دا توسل به زوات فاضله نو زه خود دوی په فتوا پاکستان کې لوی مشرک ما ته تعلیم د دې امام دارمی راکړ صحیح ده زه چې معلم خلکو ته د دې شوم عظیم مشرک زما یو تپوس دا دی چې امام دارمی عظیم مشرک دی کنه چې هغه ما ته دا تعلیم راکړی او دویم تپوس مې دا دی چې امام دارمی ته او د صحابه ته په دغه مسله کې معلم بی عایشه صدیقه رضی الله عنها دا نو ما چې ته اجتهاد منې نه منې او عمل پکې مه کوه او ته دې ته شرک وایي بی عایشه صدیقه رضی الله عنها ستا په فتوا څنګه شوه ته خو دې عمل ته شرک وایي